سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې مهمه ویډیو ده دوستانو. زده کړئ د کار باره کې ده دوستانو. په المان کې درې قسمه کارونه دي. یو وي فل سایډ چې دا په میاشت کې وي 160 ساعته، بل د موږ سره ټایل سایډ چې ورته نیمه وخت وایي، دا په میاشت کې وي 80 ساعته، بل دا مینی جاب چې دا په میاشت کې وي 40 ساعته. راځئ چې زده کړو. کله چې تاسو چاته ورځئ او ورته وایي زه د بشپړ یعنې فل سایډ وخت کار په لټه کې یم، زه د بشپړ وخت کار په لټه کې په الماني ژبه داسې وایي ich suche einen Vollzeit جاب هم وایي، اربایټ هم وایي. بل دا وایي زه د پارت ټایم یعنې نیمه وخت کار په لټه کې یم، په الماني ژبه داسې وایي ich suche einen Teilzeit فل سایډ مطلب ټوله ورځ، ټایل سایډ مطلب ټوله میاشت، او ټایل سایډ نیمه میاشت چې وایي 80 ساعته په میاشت کې. بل وایي زه د کوچني کار په لټه کې یم چې په میاشت کې 40 ساعته راځي، په الماني ژبه داسې وایي ich suche einen Mini Job. درې جملې دي. تاسو ته مخکې مې د کار په اړه کې ویډیو جوړه کړه، دوه جملې هغه وي، درې جملې دا دي. دغه زده کړئ او کار لپاره ورسئ، انشاءالله تاسو نه هغوی متاثره سي او کار به درته درکړي.